افغانستان او په خاصه توګه افغان ځواکونه په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو په هغه بدنامه لیست کې شامل شول چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې له قانوني څه نه ښکته ماشومان جذب کړي دي. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر ملګرو ملتونو غږ کوي چې په دې برخه کې جدي اقدامات کړي او باید نوم یې له دغه لیست څخه وویستل شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت په جدي توګه د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. با در نظر داشت دستاوردهای متذکره د یادو لاسته راوړنو په نظر کې نیولو سره افغان دولت د ملګرو ملتونو د سازمان څخه د افغان ځواکونو نوم د ملګرو ملتونو د څارمنشي له بدنامه لیست څخه د باسلو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتونکی دی. ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن لیلا زورګي وایي افغان حکومت د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات کړي خو لا هم ډیرو نورو هڅو ته اړتیا ده. میرمن زورګي وایي که د ماشومانو ژوند او خوندیتوب ته جدي پام ونشي پایداره سولې ته رسیدل امکان نه لري. مونږ باید مطمئنه شو چې ماشومان زده کړو ته لاسرسی لري، ژوند یې ډاډمن دی او کولی شي په امنه فضا کې خپلې چارې پر مخ یوسي. افغان حکومت په داسې حال کې له ملګرو ملتونو دا غوښتنه کوي چې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواو غوښتي و چې په جګړه کې د ماشومانو له کارونې ډډه وکړي